بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 9 دسمبر کال 2015 چې د یک شنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات زما د سیمایز دي، یعنی د افغانستان او د ډیورند کرښې هغه مسایل دي چې د پاکستان حمله ولې کړې، پاکستانیان دلایل څه وایي، همدارنګه د پاکستان یو بل شومه منصوبه د افغانستان لپاره چې د افغانستان کاملا نه تنها چې اوس خو د ازمولې نشي بلکې اوس وایي چې بالکل باید افغانستان وجود نه لري، د دې لپاره نړیواله منصوبه څه جوړه کړې ده او نړیوالو سره څه خبرې کړې دي. په همدارنګه په نړیواله سطح د افغانستان په هکله میډیاګانو څه تبصرې کړې دي، په هغې باندې دوستانو پوښتنې راستولې دي او همدارنګه د کابل ښاروالۍ د عامه ارتباطو متعلق ځینې خبرې دي چې اوبه زه تاسو سره انشاءالله شریکې کوم. لومړی راځو د پرونو ورځې ناګهاني برید باندې چې پاکستان شروع کړ او افغانستان دغه ځواب ویلی. د پاکستان میډیا دوه تیوریګانې وړاندې کړي، دوه نظریات وړاندې کړي دي. یو خو دا ویلي دي چې افغانستان نوې پوستې په د مرز کې اچولې او پاکستان د مخالفت کړی دی، کله چې هغه مرزونو باندې ډزې کړي دي چې د مه جوړوي دا تعمیرات د افغانستان د خوا نه بیرته ډزې شوي دي او جنګ شروع شوی دی. دویم ادعا د یو بل چینل د پاکستاني نه دا وشوله چې د چمن او سپین بولدک د غرونو د لارې نه د پاکستان د بلوچستان خواته سیمې ته یو تونل دی. نو دغه تونل چې د یو ته سرنګ وایي چې وایي دی، یعنې تونل ایستل شوی دی او د دغه سرنګ د لارې نه د هغې په نظر باندې چې دغه څوک چې د نظام سره جنګیږي د دې لارې نه به هلته پاکستان ته ورننوتل، حمله به یې کوله او بېرته راګرځېدل. لنډه دا ده چې دا خو یو بهانه ده، بالکل پالمه ده، دروغ دی مطلق او نړۍ ته دوی دا دروغ وړاندې کوي. دا بالکل هماغه بهانې دي چې اسرائیل په غزه کې کوي. زی حمله کوي چې کله دنیا ورته وایي ولې دې حمله وکړله، وایي دلته خو سرنګ و، ولې دې دا حمله وکړله، دلته خو مجاهد دغه مثلا نفر ما ولیدل نو ما پې ځکه برید وکړه، ځکه خلک خو یې وژلي، ځمکه یې تباه کړي، هغه ځای وران کړي، نو هغه ثبوت هم بیا نور نه وي، څوک نه چې ځان نه دفاع وکړي. عین لوبه پاکستان شروع کړې ده. په دې کې د افغانستان د خوا نه دا ویل کېږي چې 9 تنه وژل شوي دي پاکستانیان او 2 اسیران شوي دي او زیات تعداد نور په خپل هغه دغه کې پوستو کې محاصره دي چې ممکن دی هغه ونیسي ژوندي. پاکستانیان دا ادعا کړې ده چې موږ د افغانستان 14 پوستې له منځه وړي دي او همدارنګه د دوی په د ډرونو دی ادعا کوي چې د افغانستان د ډرونو کوم اړه چې وه هلته ډرون ولاړو، ډرون موږ کاملا ټول له منځه وړي دي. پاکستانیان دا ادعا لري. بله خبره د پاکستان دا کوي چې د اول ځل لپاره د سوام نامه په ډرون دی پر افغانستان باندې استعمال کړی دی او ډېر کامیاب او تللی دی، خپل اهداف یې وهلي دي او بیرته راغلي دي. د سوام په نامه ډرون دی چې د اول ځل لپاره په افغانستان باندې موږ دا ټیسټ کړل او دا ډېر بریالي راوتی دي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان د عربي ملکونو سره او اروپایي ټولنې سره، امریکا سره او ملګرو ملتونو سره یو خبره دغه کړې ده چې دی دا کوشش اوس روان کړی دی چې د ده لپاره افغانستان باندې ترهګري پاکستان ته را نشي. نو زمونږ مسله به رقم نه حل کېږي، افغانستان کې دلته یو بفر زون جوړ شي، یو حایل منطقه دی جوړه شي او دا د ډیورند کرښې هغه اړه نه جوړیږي، یعنی هغه اړه د 40 کیلومتره ساحه بفر زون کېږي، نه، دا بفر زون به د افغانستان د خاوره دننه، یعنی د تورخم نه تر سرخ دیواله پورې یا فرضاً د ننګرهار ښاره پورې نږدې 40 کیلومتره ډېر زیات شی دی. نو 40 کیلومتره د افغانستان خاوره دننه کې بفر زون دی جوړ شي او په دې بفر زون کې شرطونه څه شی دي؟ شرطونه هماغه شرطونه دي چې اسرائیل سوریې ته ایښي دي چې ته به جنوبي سوریه کې پولیس نه ساتي، نظامی به نه ساتي، تیاره به د دې نه پروا نه کوي، دلته به ستا اثر و رسوخ نه وي. یعنې داسې یو خیالي دنیا پاکستان ځان ته جوړ کړې ده لکه دلته موږ د امریکا هژموني ونه منله، موږ د روس ونه منله، دا تور مخې راغلی دی. اوس دی موږ ته شرایط ږدي چې دلته به بفر زون جوړیږي، دا به د افغانستان په خاوره کې جوړیږي، دلته به د افغانستان نظامیان نشي راتللی، پولیس به نشي راتللی، دلته به دوی هېڅ نوع فضایي حرکت نشي کولی، دافع هوا به نشي نصبولی. 40 کیلومتره نور هم یعنې د ډیورند کرښه دې غاړه ده اوس راوړي موږ ته.
دا یو ډیره لویه دسیسه ده چې دی کړې ده او د اروپایانو سره خبره پی کړې ده او عربي ملکونو سره هم کړې ده او د ټولو سره چې دلته باید یو بفر زون چې 15 تر 40 کیلومتره پورې دا ساحه ولري او د افغانستان دغه چې دی په هغه صورت کې بیا موږ منو چې په موږ باندې خپل په خاوره کې خپل امنیت په خپل نشته ساتلی ځان ته د دنیا شپږم نظامي قدرت وي ځان ته اتومي قدرت وي سیمې خاردار هم تیر کړی دی مخه نشي نیولی دلته اوس راته بل بفر زون جوړوي